نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو څه کوئ؟ ان من افضل ایامکم یوم الجمعه، بهترینه ورځ چې کومه ده هغه د جمعې ورځ ده. فاکثروا علی من الصلاة فیه، تی پر ما باندې درود ډیر وایاست. ولې؟ فان صلاتکم معروضه علی، دا ستی درود شریف پر ما پیشیږي، مال راستول کیږي، زه په خبرېږم، نو لہذا تاسو دا درود وایاست. دا د ابو داود حدیث دی. خبره داسې ده عزیزانو، د جمعې ورځ خو ډیره محترمه ورځ ده، شپه یې ډیره محترمه ده، او دا درود شریف پر پیغمبر علیه السلام مبارک ویل دا هم ډیره محترمه ده. داسې نه ده چې په هفته و اتوار و سوموار بیا ما ورته چیش وکړو، ما ورته درود ووایي، هغه نه ورسېږي، هغه هم ورسېږي، دقت شي ورسېږي، خو لیکن خبره دا ده د شب قدر شپه ولې دومره محترمه ده، ولې عبادت دومره محترم دی. دا هغه رقم د جمعې ورځ راواخه، د جمعې شپه راواخه، دا هم دغه محترم دی. نو د الله رسول فرمایي په دومره محترمه شپه او ورځ کې پر ما باندې درود ډیر وایاست. اشه یا رسول الله چې زه درود وایم نو بیا څه کیږي؟ ول ستا درود ما ته پیشیږي، ستا درود ما ته پیشیږي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي علیحده په جهان کې فرشتې ګرځي، علیحده په جهان کې فرشتې ګرځي چې څوک پر ما باندې درود ووایي بیا د ملائکه راشي ما لره دغه درود راوړي، ما ته وایي چې پلاني د پلاني زوی پر تا باندې دغه درود پیش کړی دی. صحیح سره اوس په ته وایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک خو نو وفات سوی دی، نو یې څنګه وروړي؟ د څنګه سره تعلق مه ساته، صحیح ده، د خپل مردار عقل یې تر پښو لاندې ساته. دا عالم برزخ بلل کیږي چې څنګه ژوند هلته دی، الله د الله رسول ته څنګه ژوند ورکړی دی. صحیح سره اشاره چې موږ ته ورسو موږ وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، موږ سلام ور باندې وایو، نو سلام دی وایي نو خدام ته حرکت کته وایا نو ته خو سلیری، نو ما خدای نه دی چې پیغمبر علیه السلام د دې ځای اوري، ما درته وایي د الله رسول فرمایي فرشتې ګرځي، بیا فرشتې هغه ستا درود مال راواستوي، مال یې راورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ستی درود مال را داره کم را رسیږي لکه تی چې په ژوند کې یو بل چا لره تحفې استوي، چې تحفه واستوي هغه رسیږي. او د الله رسول فرمایي دا درود هم مال را داسې را رسیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ چې کوم خلک درود پر ما باندې وایي د قیامت په ورځ زه ګواهي ورکوم چې الله دا مسلمان دی، فرمایي درود وایي، او بیا زه ستا شفاعت هم کوم. که لږ ښه شی کار سره شلېدلی و د الله رسول فرمایي نو زما شفاعت ورسېدی دا چا لره چې د جمعې په شپه ډېر زیات درود شریف وایي. اوس نو ته بیا وایي چې مولوي صاحب ما ته یو داسې ناولد د درود راوښیې چې بیخي ډېر ثواب یا انا ولد نه درښایم، ولد به در وښایم. ولد کم دی؟ دا ما ورته چې په آخري التحیات کې اللهم صل اللهم بارک وایو، دا یو واره ووایه. موږ ته بعض شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب الله د جنت عدن نصیب کې، نور الله مرقده، الله پاک دی هر هټ په جنت کې. موږ ته بخاري ویله نو هغه به موږ ته ویلي یو واره دغه درود شریف ووایه، بیا بس دغه وایه صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم، بیا یو واره اللهم صل علی مبارک پر وایه، بیا دغه درود شریف چې دی هغه ورسره وایه. نو بیا چې سي دغه به درود سي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي د جمعې په شپه او جمعې په ورځ چې څوک وایي نو زه به بیا د ده ګواهي هم ورکمه او د هغه رقم د ده په باره کې او شفاعت بیا هم وکمه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وایي ما ته لا عرش جبریل امین علیه الصلاة والسلام را غږ کړ. صحیح شو؟ جبریل امین علیه السلام فرمایي ما ته الله وویلې او بیا د عرش څخه ور باندې غږ کړو پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام. وایي ما ته جبریل امین السلام د عرش سره غږ کړلو چې کوم سړی مجلس وکړي بانډار وکړي او بیا مطلب په دې مجلس کې د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه مبارک یاد سو او د درود ور باندې نه ووایي، وایي ما ته جبریل امین علیه السلام ولدا جهنمی دی، دا به جهنم نه رسي، د دې آخر پای جهنم دی. کله چې په مجلس کې د محمد رسول الله مبارک نم یاد سو یو واره درود شریف ویل دا ضروري او لازمي ده. د الله رسول فرمایي ما ته جبریل امین علیه السلام ویل په مجلس کې ستا نم یاد سو او بیا چا درود و نه ووایي نه ووایي دا به جهنم لري او دا به الله جهنم ته واستوي. پوهېږئ؟ اوس په یو بل عجبه خبره درته وکړمه. مولانا شفاعي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي پیغمبر علیه السلام دومره ټینګښت ولې کړی دی؟
پیغمبر علیه السلام دومره ټینګښ پر دا درود ولې کړی پیغمبر صاحب خو ډېره عاجزي کوله ډېره خاکساري کوله د جهان عاجزي په محمد رسول الله کې وه دلته پیغمبر صاحب وایي که پر ما درود نه ووایي داسې به شي که پر ما درود نه ووایي جهنم لره به ولاړ شي که پر ما درود نه ووایي ستا شفاعت نه کوم که پر ما درود نه ووایي پر پل صراط به چپه شي دا ولې هغه اصلي خبره دا ده تنوي صاحب فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک د ځان غم نه دی اخستی د امت غم اخستی دی څنګه د امت غم اخستی دی د امت غم داسې اخستی دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي ته درود ووایه که دې نه ووایې ته به جهنم لره ولاړ شې نو د پیغمبر علیه السلام مقصد دا دی و خپل امت ته وایي پر ما درود وایه که دې نه راباندې وایي بیا الله تا دوزخ لره بیایي پیغمبر علیه السلام پر ما او تا زړه سوځل سوی دی چې دوزخ لره څه ولاړ نه سې ته پر ما درود ووایه بس الله به تا د جهنم بچاوي پیغمبر صلی د ځان غم نه دی اخستی چې پر ما داسې درودونه وایه ستا درود و ما ته ډېره ګټه کوي هلته داسې ماته نه که څه هم د پیغمبر علیه السلام مبارک درجې الله لوړوي که څوک د پیغمبر علیه السلام سره تعلق پیدا کېږي پر دې خبرو موږ چې درود وایو د پیغمبر علیه السلام سره زما او ستا تعلق پیدا کېږي نو دلته چې پیغمبر علیه السلام دومره ټینګښ کړی دی دومره سختي یې کړې ده هغه وجه څه ده وجه دا ده چې تاسو که درود پر ما ونه وایاست الله در څه ناراضه کېږي او الله چې د چا څه ناراضه شي بیا هغه چیرې ځي هغه جهنم لره ځي نو لحاظه پیغمبر علیه السلام زما او ستا غم اخستی دی عزت د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې د قیامت په ورځ به تر ټولو زیات زما شفاعت یا تر ټولو زیات چې و دته پایده رسوي زما شفاعت د هغه چا دپاره دی چې کوم چا ډېر په اخلاص د زړه د کومې دا وویل چې لا اله الا الله او بیا موږ محمد رسول الله هم ورسره وایو خبره داسې ده عزیزانو د قیامت ورځ خو نو ستړې ورځ ده دومره ستړې ورځ ده چې جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي یو داسې ساتکی به هم راشي چې دا انسان به په خلو کې داسې غرق وي چې 80 ګزه به د صورت او د بدن خولې په مځکه کې تللي او پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د چا تر ګوډو د چا تر نامه د چا تر سینې او تر چا به بیا تر خولې په دا خولو کې ډوبي دا دومره ستړې ورځ ده او دومره ګرانه ورځ ده او په دغه ورځ باندې بیا انسان هسې خلاصون غواړي چې الله پاک و ما ته نجات راکړي په هغو نجاتو کې یو نجات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم شفاعت دی